د پخوا وخت کیسه ده. په یو کلي کې یوه ښځه له خپل کوچني زوی سیال سره اوسېدله. دوی غواګانې درلودلې او له دې غواګانو نه به یې د ورځني ژوند لپاره ګټه اخیستله. خو ګاونډی یې جانمات خان نومېده چې یو ډېر حریص او وږی انسان و. یاره د سیال سبا ته مالداره نشي. زه خو وایم چې د دې دو غواګانو نه یې خلاص کړم نو بیا به چې غریب شي او راشي او ماسره به نوکري کوي. په همدې مقصد جانمات خان د شپې د سیال کور ته ولاړ او د هغې غواګانې یې راغلا کړې. سهار چې کله سیال له خوبه راویښ شو ویې لیدل چې غواګانې نشته، نو ډیر زیات وارخطا شو او په منډه منډه مور ته ولاړ. چارانه شپږه کړې ده، دوړه غواګانې نشته دي. مور یې وویل ورشه له جانمات خان ګاونډي نه پوښتنه وکړه، کیدای شي هغوی کره تللي وي. خو جانمات خان وویل چې نه، مونږ کره نه دي راغلي، کیدای شي ځنګل ته تللي وي، ورشه او ځنګله کې وګوره. سیال په ځنګله کې ګرځېده چې یو ناڅاپه یې یو جادویي پسه ولید. پسه خبرې پیل کړې، خو سیال حیران شو او ویې پوښتل چې ته څنګه خبرې کوې؟ پسه ورته وویل زه یو جادوګر یم چې یو چا په دې پسه کې بند کړی یم. جادویي پسه وویل که ته ما خپل کور ته بوځې زه به هره شپه تا ته یوه د سرو زرو سکه درکړم. سیال هم ومنله او دوی روان شول. هی بچیه، تا خو د غواګانو پسې تللی وې، دا خو ته پسه راوستو. هی مورې، دا اړي پسه نه دي، دا جادویي دي او ما په جنګل کې پیدا کړی. شپه را ورسېدله، جادویي پسه یوه د سرو زرو سکه هغوی ته ورکړه. هغوی ډیر زیات خوشحاله شول. جانمات خان یو څه شکمن شوی و او په همدې نیت یوه شپه راغی او د دوی خبرو ته یې غوږ کېښود. مورې که دا پسه مونږ نشته د ورژې یو د سرو زرو سکه راکړې نو موږ ډېر پیزدار شو. جانمات خان چې د هغوی خبرې واورېدې حیران شو او له ځان سره یې وویل زه به یې سبا ته خوښ شم. سبا شپه راغی او پسه یې پټ کړ. سبا چې سیال راویښ شو چې ویې کتل پسه نشته، نو ډیر زیات خفه او وارخطا شو. دا خو سم د پیسو ماشین دی. پسې یې شو، یو به ستا وي او یو به زما یې. ای ښځې راځه چې دا پسه حلال کړو، داسې مې په یو ځل ډېرې پیسې ولرو. ای سړیه دا چې وهې، هسې نه د رشته نام خلاص شو. کله چې پسه حلال شو جادوګر له هغې راووت او ورته ویې ویل ما له خدایه همدا غوښتل، خدای پامان. هم پسه لاړ او هم د سرو زرو سکې. سیال د خپل پسه په لټه کې ګرځېده چې په دې وخت کې د یو سپین ږیري سره مخامخ شو. سپین ږیري ورنه د مرستې غوښتنه وکړله. واخله بابا، د یو اشرفي ده، د څه ته شي؟ د هغې په بدل کې سپین ږیري یوه دانه ورکړله او ورته یې وویل چې زویه دا وکره، دا د سرو زرو ونه ده، خو د دې ونې نه به د شپې سره زر نه اخلي. سیال هم په خوشحالۍ سره په منډه منډه کور ته لاړ او مور ته یې ټوله کیسه وکړله. دوی دواړو دا دانه وکرله. ونه لویه شوله او له هغې نه سیال او مور یې ډیر سره زر ټول کړل او هغه یې ټول خرڅ کړل. سیال په هغه پیسو باندې ځان ته ښایسته د غواګانو فارم جوړ کړ. جانمات خان حیران و دا څنګه دومره مالداره شو؟ نو د هغې کور ته لاړ او په کور کې ورته د سرو زرو ونه ولیدله. جانمات خان او ښځې یې بیا هم د تیر په څیر پلان ونیو او د شپې راغلل تر څو له ونې څخه غلا وکړي.
خو د سرو زرو د راټولولو سره یو ځل هوا بدله شوه، رڼایي شوه، جان مات خان او میرمن یې په تیږو بدل شول. کله چې سهار شو نو سیال او مور یې ولیدل چې جان مات خان او میرمن یې لکه تیږې د هغوی په کور کې ولاړ دي. نو پوه شول چې دا هر څه له دوی سره جان مات خان او د هغې میرمن کول.